داسې ښکاري چې د کوشتیپې ستره او ملي پروژه د نړېدو له ګواښ سره مخ ده. له کوشتیپې کانال څخه تازه راپورونه دا دي چې دغه کانال سواحل نړېدلې یا هم د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID له لوري د تمویلیدونکې دې پروژې نقشه او پلان دا دی چې یوازې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې باید 40 کیلومتره کانکریټ یا لاینینګ شي چې اوس په خامه ډول جوړ شوی او په شګو کې د اوبو ایسارولو اوسنۍ طرحه ناکامه ده. د اوبو چارو ځینې متخصصین انتقاد کوي چې له دې ملي پروژې څخه د مطبوعاتي استفادې لپاره په خامه ډول او سرسري د لومړي فاز چارې بشپړ اعلان شوي. انجینر نجیب الله صدی دغو عکسونو په خپرولو سره لیکلي د بلخ کلدار ولسوالۍ کې د کانال سیمه شګلنه ده چې د اوبو جذب کچه لوړه ده. له علمي لحاظه 20% د اوبو جذب عادي خبره ده، خو په اوسني ډول خام جوړ شوي کانال کې د اوبو ضایعات تر نیمایي پورته کیږي. کانال چې کانکریټ نشي دوام نه کوي او تر وخت وړاندې نړیږي. دغه متخصصین ټینګار کوي له دې لویې ملي پروژې سره خیانت د جبران وړ نه دی. له دې وړاندې د کوشتیپې کانال د دویم فاز چارې د کابینې د یو شمېر غړو په شتون کې پیل شوې وې.